ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دلته لیک ځانونه تکیه کوي تاسې او لږ رانږدې سئ. خدای تعالی دې اجرونه درکړي. فقط یو آیت مبارک په قرآن عظیم شان کې ترجمه د سره اروم او الله جل جلاله دې موږ تاسې ته اورېدل هم د عمل په نیت باندې نصیب کړي او ویل هم د عمل په نیت باندې نصیب کړي. زما مؤمنو ورونو، یو آیات مبارک ته په قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي كل نفس ذائقة الموت. وایي هر بني آدم، هر ژوندي ساری دا څکونکی د مرګ ده. دا ناست موږ تاسې چې یو دا ولاړ چې یو ناست چې یو دا دلته حاضر یو دا هر یو مرو خامخا مرو او پته او ادرس هم نه ده راته معلوم چې څه وخت مرو. نو په دې کې په دوو وجو باندې موږ ته الله جل جلاله دا توصیه کوي، دا حکم کوي راته. یو داسې موږ د دې مرګ دپاره انتظام وکړو، د مرګ دپاره تیاری وکړو. ځکه الله قرآن عظیم شان کې راته وایي چې هر ژوندي ساری مرګ لري. دومه خبره دا ده چې له یوې خوا راتګ په ترتیب باندې سوی ده. پلار تر مخ ده، مصر نور تر مخ ده، کسر منځوی بیا منځوی ده، سیاری پسیاری ده، اخر ده. او له دې خوا تګ بیرته لکه یوه جلسه چې سره ختمه سي، له دې خوا تګ بیرته دا ګډوډ ده. پلار ژوندی زوی مړي، پلار ژوندی لمسی مړي. منو خو بیا که نه ځوانانو دې کې څه حکمت ده؟ دا ولې؟ دا هم د دې دپاره چې یو انسان په دې خپل زندګي باندې، په دې خپل ژوند باندې بروسه ونه کړي، په ځواني بروسه ونه کړي، په صحت بروسه ونه کړي، په مال و دولت بروسه ونه کړي، په خپله خوشحالي باندې بروسه ونه کړي. زه به همیشه خوشحاله یم، همیشه به ځوان یم، همیشه به مالدار یم، همیشه به صحتمند یم. داسې ده که نه ده؟ دا راځئ زړو ته واچوو، په زړه کې ځای ورکړو دې خبرې ته. الله پاک دې اول ما بیا موږ تاسې ټولو ته د دې توفیق راکړي چې که دې خبرې ته موږ په زړه کې ځای ورکړو، بیا به نه د یو مړ کېدونکي انسان معامله کوو په دنیا کې. اوس د یو ابدي انسان معامله کوو، موږ ژوند کوو. دلته په دې ذهن کې داسې ده چې کله یختان تور دي، ځواني م سته، صحت هم سته، تندرستي م سته، داسې په دا ذهن کې داسې مرګونه په دوی په چا کې چې یا کینسر نیولی وي، یا
فیفړې خرابوي یا یې معده خرابوي یا په دې اوبو دي دا ډېر سپین ږیری شوی نو معامله یې د دې ده چې په دنیا کې ژوند بیا داسې ژوند کوي دی لکه چې دی تل تر تله دلته ژوندی وي الله راته وایي وایي داسې سوچ مه کوه هر نفس د مرګ سکونکی دی ژبه ما له ځانه سره یو سوچ کاوه 3 نفره را په زړه شو په 3 نفرو کې په یو موټر کې سره ناست یو سره مجلس سره تېر شو هغه 3 سره نفره مړه دي زه ژوندی یم نو زه به تر څو ژوندی یم خامخا به مرم دا یو دوم الله جل جلاله فرمایي چې ګوره انسانه په دنیا کې د دې خیال هم مه کوه چې د تا څه اعمال دي که یې نن یې که یې سبا درچېږي نن یې که یې میاشت بعد درچېږي کال بعد درچېږي که دې ښه کړي ښه درچېږي که دې بد کړي بد کړي خو ما دغسې خیال ونه کوي ما باندې داسې خیال ونه کوي چې دا د تاسې کړو وړو به لکه له تاسې چې هېرېږي او بیا وروسته یا ته که دې بد کار کړی دم ښه خوشحاله ګرځې هغه تېر شوی د مخکې شوی تاسې دغسې سوچ مه کوئ الله وایي وانما توفون اجورکم یوم القیامه تاسې ته به په قیامت کې د قیامت ورځ خامخا را روانه ده اخري ورځ را روانه ده یوم الاخره ورځ د آخرت ته ولې ورځ د آخرت ویل کېږي ورځ د آخرت حاجي محبوب خان حاجي صاحب ورځ د آخرت ځکه ورته ویل کېږي دا ورځ د آخرت ولې ورته ویل کېږي آخرت آخر ته وایي هغه آخرنۍ ورځ د له هغې وروسته شپه نه راځي وروسته له هغې ورځې به بیا شپه نه راځي ځکه یوم آخرت ورته وایي ورځ آخره ورځ هغه ورځ را روانه ده او په دې دنیا کې چې ما ورته هر څه کړي دي که څه هم د ما د تا هېرېږي خو د الله په کمپیوټر کې د ما ته په عملنامه کې هغه ثبت سجل دي هغه پاتې او د هغه الله داسې وفادار ذات ته چې د هغه به پوره بدله وایي زه درکوم که دې ښه کړي د ښو به پوره بدله درکوم او که دې بد کړي د بدو پوره بدله درکوم د هغو چې خیال مه کوه ځان ته خبره ده که الله معافي وکړي نو انسان به په ټول ژوند په دې نه تېروي چې بس الله به معافي راته کوي دا 1,40,000 نبیان د معافۍ په انګېزه نه دي راغلي د احکام په دنیا کې چې دا کوه دا مه کوه په دې کې ګناه ده په دې کې ثواب ده په دې کې عذاب ده په دې کې جنت ده داسې خدای تعالی موږ ته 1,40,000 انبیاو په واسطه باندې ټول نظام د دنیا داسې راغلی دا بس نه ده که فقط یو د معافي پوینټ وایي یا الله پیغمبران څه کول خو بیا پیغمبرانو هم الله معافي کول کوي دا حکمونه بیا د څه دپاره وو دا سوچ به نه کوو اما د الله پاک خپلې مرضي ته د الله پاک رحم ته به توقع لرو امید لرو خو د الله له قهره به هم ویرېږو ایمان وایي په مابین د خوف د رجا کې د موږ تاسې دا مخکنیو سپین ږیرو چې اورېدلي که نه دي اورېدلي ایمان وایي د خوف او د رجا په منځ کې ده خوف ویرې ته وایي له الله به ویرېږي یو انسان او الله ته به امید هم لري نه به سوچه ویره یي دا هم مایوسي ده دا هم د مسلمان خوی عادت نه ده چې سوچ په ویره کړي د الله له رحم ته هېڅ سوچ نه ورځي دا هم نه ده صحیح دا هم غلطه ده او نه به د الله په رحم باندې د الله په مهرباني او په معافي باندې سوچ ډډه وهلي دا به هم نه وي هم به ویره یي هم به د الله رحمتونو ته د الله نعمتونو ته امیدواري وي دې ته ویل کېږي ایمان دا دومه خبره درېیمه خبره دا ده چې الله عز وجل راته فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هر هغه انسان و بني ادم چې د دنیا عمل داسې وکړو چې د هغه په برکت باندې دی له جهنمه وساتل سو د جهنمه بچ سو
وادخل الجنه او جنت ته دی ورسېدو پې باندې فقد فاز. الله وایي همدغه انسان کامیاب ده. ورونو یوه خبره بل هم په ذهن کې لرئ، دا جنت و دوزخ دا په قبر کې نه ګټل کېږي، دا په آخرت کې نه ګټل کېږي. پوهېږو په دې خبره باندې که نه؟ جنت و دوزخ په دغه سپېره دنیا کې ګټل کېږي، یا به دغه سپېره دنیا کې په دغه للوانده و سرګردانه زندګي کې به یا جهنم زموږ په برخه کې یې ګټو به یي، د ځان کوو به یي، او یا به د الله هغه بهترین جنتونه د ځان کوو په دغه سپېره دنیا کې. وروسته بیا دا کارونه نشته، دلته هم که څه وکړو هغه وکړو، که نیتي بیا وروسته دا نه ده چې بیا به وروستی موږ یا جنت ګټو یا دوزخ ګټو. قبر ته ورسېدو هلته به بیا موږ تاسې خدای تعالی راضي کوو، بیا به جنت ګټو. هسې نشي کېدی. نو کامیابه انسان هغه د الله وایي چې د دنیا زندګي یې داسې تېره کړه چې له جهنمه چې بچ سو او جنت یې پرې خپل. دا یو شترینګ د زړه غواړي، یو روح د زړه غواړي چې د انسان په ذهن کې دا پرته وي چې زه د الله بنده یم، د الله د حکمونو تابع یم، د الله رضا به د ما اصل مقصد وي چې الله له ما راضي شي. بس د هغې یاتي ټول کارونه په همدغه لیول باندې جوړېږي، روانېږي. که له الله څوک غافله وو او العیاذ بالله کله لکه ملحدین و دهریین داسې په خیال کې ورتلل چې سته نه بیخي، العیاذ بالله، له مځکې، له اسمانه، له لمره، له سپوږمیه، له ژمي دوب وړي، له بارانونو، له هواګانو، له تولده او له تناسله، له دې ټولو چړوندو کوڼو په دې ټولو باندې نه پوهېدو او ویلې چې الله نشته. دا خو ځان ته خبره ده. او یو چې داسې یارې وایي دا ایمان یې دا یقین یې چې الله ستا، نو د الله د رضا په تلاش کې به یي، کوشش به کوي چې هغه لوی رب له ما راضي اوسي، د لوی رب د حکم مطابق وچلېږم. صحیح ده، غلطیانې راځي له انسانه چې ټول خو نبیان و پیغمبران نه یو، خو انسان به وایي توبهګار وي. الله په قرآن عظیم شاهد کې وایي د یو آیات مبارک مضمون ده، وایي الله هغه چاته بخشش و معافي کوي چې له هغه سره په زړه کې د معافي غوښتلو انګېزه موجوده وي. او که دی وایي چې سیده منم الله خو معافي کوي، خو اوس یې ظاهره وخت نه ده، بیا بې ګورو او مرګ ته ورسېدو، مړ شو، دا سړی لاړ محروم تېر شو تر دنیا. یا الله د کلام هغه ده حکم. او اخرنۍ خبره ورونو دا ده، الله جل جلاله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ګورئ انسانانو، دغه د دنیا متاع چې ده، دا د دنیا ژوند د زندګي چې ده، دا د غرور او د دوکې یو سامان ده، یو بندوبست ده. مو تاسې دلته ټول په دې دنیا باندې دوکه یي. یو چاته په مجلس کې وریاده کې چې څومره جایداد لري او دی ماشاءالله یو څه شی لري چې هغه مجلس توجه ځان ته پرې راواړوي، نو لالې په شروع درته پرې باندې وکړي تر یا پورې په فخر سره وایي. دا دوکه ده، دا مکان دوکه ده. اوس تاسې به وایاست چې ملایانو موږ ته وایاست چې دا دوکې دي په خپله کې غرق یاست تر غوږو پورې. ځان ته وایم قسم ده که تاسې نه ډېر مقصد یاست. زه خپل ځان مقصد ده. په دغه واز کې ما ته دا فایده وي چې دوه درې شپې دې ما په ذهن ډېر جوړ وي. خدای تعالی ډېر رحم را باندې وکړي. هر ساعت مې په زړه کې راګرځي چې تر اوسه دې په قبر باندې څه ویل، تر اوسه دې په مجلس کې څه ویل، چې ما په دا ذهن کې دغه راګرځي زه چې چېرته ځم هم دغه اراده کوم چې فلاني خبره به کوم په مجلس کې. دا خبرې چې تاسې ته کوم، تاسې ته هدایت نه کوم چې زه د تاسې غم را سره ده، د ځان غم قسم دا اخیستی یم. زه د خپل ځان د غم دپاره وایم چې دا دنیا د دوکې متاع ده، د دوکې د سرای ده، د دوکې کور ده، د دوکې مجلس ده، د دوکې ناسته ده، د دوکې ځواني ده، د دوکې دولت ده، د دوکې اولاد ده. دا ټول داسې دوکه دي چې موږ بیا کې تساوتي وو. الله جل جلاله دې موږ ته
صحیح شعور لا نصیب کړي. آمین. دې شم باندې دې الله رحم وکړي. آمین آمین. او الله دې دا سخت سفر اسانه کړي. آمین آمین. او کومو تاسو باندې دې الله اسانه. آمین. دعا وکړي چې الله دې رحمتونه وکړي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یو بل دوام وکړي دغه به چې دوا شي خدای تعالی دې په باندې ورحمي. آمین. دا څوک چې راغلي دي خدای دې په هر قدم کې ډېرې نیکیانې ورکړي. آمین. الله دې په کورو کې چند وخت له غمونو دردو چرمونو تاسو ټول وساتي. آمین. کله ساتنه نشته له مرګو چې ساتنه نشته دا سوال لغوه ده عبث ده. خو بیا هم دې الله پاک چې معافي غواړو، د الله چې سلامتي غواړو، د الله چې عافیت غواړو، د الله چې خوشحالي غواړو. د په اولادو دې الله رحم وکړي. آمین. زمونو ته دې الله پاک اولادونو وارثانو ته دې الله تسلیم تشفي دې ورکړي. آمین آمین. الله جل جلاله دې دې په مخه باندې رڼا کړي. آمین. ربنا آمنا فاغفر لنا. الله دې وبخښي. الله دې وبخښي.